توبې ته چې ځې پر دغه لاره باندې دغه د بوغرې ډیم دی. په دغه نږدې سیمه کې تقریبا دومره غټ ډیم بل نشته. دغه د توبې کراس ورته وایي. دغه تایره چې په 1999 کې که په 2000 شاوخوا کې چې رایله شوې وه دغه نه خورم. اجازه میدی اخیسته تو در نه لازم دلوقتي مالتوت الفريع مال سام خيرات 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 ستيدا اللي توبيا ولا شدي بني نعمات وي وشل سفل بیا ځل لندیږي او هغه خورست خو نه بیا ډوډۍ ده. سامان یعنی د خوراک سامان دا راورسېده. سلامونه دوستانو، ستړي مستي په دې هیله چې جوړ روغ وایاست. د چمن بوغره روډ کونج دی. دغه لاره چې بایپاس دورې بیا دورې کښته ځي، دورې د باډر و دروازې و خواته د چمن حسین بولدک ترمنځ دروازې خواته بیا بایپاس دی. هغه د چمن بوغره روډ بازار ته دغه لار ځي او دغه چې کوم مین بوغره روډ دی دغه لار ده. دغه سیده لار تللې د توبې میچ هم دی، هغه به هم وکړو او منظره به هم وکړو. راځئ د توبې پورې پر دغه لاره باندې ولاړ شو. تر راورسېدلو دلته که تاسو غواړئ چې ولاړ شئ، اول لاره مخکې د موټرانو انټري کېدل د ایپسي پر چیک پوسټ چې اوس به کېږي که یا نو اوس داسې ښکاري لکه چې نه کېږي. مخکې دلته کېدل دغه د بوغرې خوله. توبې ته چې ځې پر دغه لاره باندې دغه د بوغرې ډیم دی. په دغه نږدې سیمه کې تقریبا دومره غټ ډیم بل نشته. هغه د دوې شلې پراماتې دي. یوه دانه هغه د توبې لاره چې دغه سیده لار تللې ده او بله هغه چې دغه بله لار ماته نه معلومېږي چې کوم ځای ته تللې ده، خو مطلب د غره شله ده. هغه مخامخ بیا د کوژک غرونه دي. اوبه یعنې بارانونه بیخي ډېر وخت مخکې شوي دي. تاسو وینئ څومره ښه زبردست اوبه لا تر اوسه پرې ولاړ دي. داسې په هره سیمه کې دغسې منظمه ټایټ زبردست دغه جوړ شي ډیمونه، زموږ وطن ته به څومره ګټه وکړي. د شنو درختې چې تاسو دلته په بوغره کې وینئ، کم خلک چې مخکې دلته ژوند کړی و یا که یې محبوب صاحب مخکې ډېرې وې لږ وې، ستاسو خو یاد دي ځکه تاسو په دغه کې په توبه کې دلته مینې کړي دي. څنګه ولې دا درختې ولې دونه اوس لږ دي ډېرې دي څنګه دي؟ دا درختې خو تقریبا د 1990 په دایي کې په 88 کې د 95 په ډېر غټ تعداد باندې دا درخت لا بوغره دی په ډکه و د شنو درختې. نو د دې به موږ توبې موږ د دې باغ ولوم. نو دغه بعد بیا خوشحالي راغله، تقریبا یوه 8 کاله مسلسله خوشحالي راغله. دغه د وجې د اوبو په بوغره کې اوبه د سلاکي اوبه هم د چشمو څخه د غرو سره بهېدلې، هغه هم ناپید شولې بندي شولې. او دا درخت هم خلک چې د خوشحالۍ د وجې او د کاڅالۍ د وجې دا درخت ویښښللې خلک کرار په لګیا او د غرو سلاکي د درختې وشو. دا په ډېر غټ دغه باندې ولې تعداد باندې ولې اوس تقریبا 9 کې برابر دی. مازې لږ معلومېږي ځای ولاړې ده. نو که چیرې خدای دې وکړي چې بارانونه بیا هغسې وشي او کلونه آباد شي، نو خدای مهربانه دی چې زموږ سپېره غرونه به بېرته پخوا په شان زرغونه شي. سلام علیکم. دا نو اوس بیا د بوغرې سر بولې یا توبه بولې نه، د نري سر دی نه، بس اوس نو باره تقریبا توبه شروع کېږي. هوا داسې یخه هوا شوله، که څه هم کلي و غشاک په چمن کې هوا ګرمه وه، ډېره زیاته ګرمه ده. دلته هوا دا د یخ ده، ښه زرغونه شوې هم ده.
دا خو نو توبه شریفه ده ګل ورته وایي مخ ملکي ګل نه پوهېږي دغه د توبې کراس ورته وایي دغه تایره چې په 1999 کې که په 2000 شاوخوا کې شرایله شوې وه د هغه تایره ده خیر دې له به بیا یې بله ورځ راسو دغه موږ چې چېرې اوس راتګ غواړو دا د ایپسي دلته موږ راغلو د ایپسي والا سره مو میچ د ایپسي والا په غوښتنه باندې دغه میچ د یونیورسل سکول والا د زده کوونکو سره یو ځای راغلو دلته میچ دی اوس د میچ درېیم اور شروع کېږي د میچ د ګټلو وروسته دا یو راغلو د جلال آباد باغ ته دا یې راغلو دلته به اوس په باغ کې د یونیورسل سکول والا د هلکانو چې کوم پینټینګ بیا هغه به کېږي بیا به د دې ګړۍ بانډار و ګپ کوو بیا به د ډوډۍ بندوبست کوو اوهو مخ تر اوسه پرې هغه غاړه لا نه ده تړلې وای 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 خدای میچ وکړي وردی مې نه وله نو بس غاړه مې راباله دغه کړه خالي دلته دا بیا څه توت شته بیا هم لږ لږ شته څه ومه بعضې کې اومه ده بعضې کې پاخه وي شوخان کې هغه بیا زموږ په چمن کې موږ توت نه لرو نو دا رقم ځای دی چې ولاړ شو چې اسماعیل توت پیدا کړو بس هغه بریک نه ورکوو د غیر نه خورم اجازه مې دې اخیستې ده توت دا نه اجازه مې دې واخیست ما توت خوري عمل سم دغه دی دا توت شته خو هغه دا بیا زما تر لاس وړ لرې دا نو د جلال آباد باغ دی په توبه کې توت مې وخوړل اوس به لږ د دې خوا ته هم لاړ شو دا پروګرام د یونیورسل سکول د ډایرکټر محبوب صاحب له لوري څخه زده کوونکو پورې جوړ کړل شوی دی چې نو دا دی دوی چې راغلله دا چې اول د وارې میچ وکړي میچ یې وګټي ما هم بازي ورسره وکړي د هغه څه وروسته دا چې دوی دوه سټیپ دغه نور پاتې دي د پروګرام یو دا دی درې یو دا دی چې دلته دوی د پینټینګ مقابلې کوي دا باغ په د سایې کې ناست یعنې د آرټس مقابلې کوي دا چې ناست او بل بیا د لمبېدو یعنې په تالاو کې د لمبېدو هغه پروګرام دی او له هغه څخه وروسته بیا درېیم پروګرام چې دی هغه د
ډوډۍ دی وینه خو نو ډوډۍ ده نه چیش دا ګرده یو دانه لیکي که په ګرده لیکي هر یو به جلا جلا لیکي صحیح محبوب صاحب بیا انعام شی پر ستا چې ورکوه و انعامات ورکوه دا خو اصل دی چې موږ ودې ته د نیچر دغه ورښکاره کوئ خوبصورتي ورښکاره کوله د سکوت ساعت کې دا باغ دا توبه ښایسته موسم او دردک در سایه د ټنډه لاندې سایه میچ وګړي مابین مقابله د نقد انعامات ودې ته ښه صحیح ته ودرېږه نقد انعامات ورکوو وسله واورئ خراب راغله ستیده علی توبیه والا شقندقه نراوته شد دا د دې مقابله شروع ده د دې مقابله شروع ده ګورو به چې په دې کې کوم یو شی پینټینګ کوي او کوم یو شی آرټ لیکي له هغه څخه وروسته به بیا چې دې باندې انعامات وویشل شول بیا به ځي لنډیږي او له هغه څخه وروسته خو نه بیا ډوډۍ ده د ډوډۍ نه اغېزه به دې وایم چې څه وژایم نه په دې وجه باندې بس دې برمه سټارټ کړله ښه وختي سټارټ کړې وله ور به شو برمې لري برمې اوبه به مو ګور هغوی خلغس تالا یې نه دي جوړ کړی ده دغه تالاو دی دا د تالاو له راغلو د تالاو ورته ویل سوي چې د تالاو ډک کړي دغه چې دومره اوبه دي کې هسې ښه زرغونې او ښه دغه د نظم ضبط سامان یعنې د خوراک سامان دا راورسېدی ایزوانه فرقی سلاته دونه راوړې ده چې نور نه کېدل دونه سلاته راوړې دا خو د جبهه ده رمیانو پسې مې دي بس صلاحالدین دغه د مساکلې وه لګره چمن ډوډۍ کړې دي چې نور سلاته به نه یې راوړې یار تیز مې خیال کړ د زور سلاتې وکړي کانور شیان هم دغونه ډېر دي څه وایه راوله مګر تا kaçak araba için sakınıyor mu? تا kaçak نه راوم ساکلې ما ته وګوره اوس باندې لاندې ته وګوره لاندې باندې پرته ته سره دی الله سکوس دی دا خلیه دی ته څه سره ګډه کنه سره ګډه کنه راي دانه یار نه کیم پیدا یا نسته بس ما چې مې ستاسو مشو سرته ما ته راځلا یار نو ما ته سمونه نس کوي به نه درته وي په دې ټونه ځدا یاري مو سره اول دا ډک ته لږ وسه سر دا ډک لا شي سره یې سترخانه پلاوه دا و زموږ د توبې ولاک تر همدا ځایه چې ډوډۍ وخوړل شول او میوه چې راوړل شوې هغه مو وخوړل شول اوس به بېرته د چمن په لور باندې د بیا لیدو په هیله